لطیفو لا غوږ شو تا یې ورته کوخه چې دوه سړي په موټرسایکل باندې دوه سوداګرو په موټرسایکل باندې روان وو. ټرافیک ولوته لوس ویلو چې ودرېږو. چې هغو ورته وویل چې مس ځای نشته وروسته مزدار راونړله ویروخېږئ. عربایو یو پښتون و پښتون چې کوم و سمون چې کوم و عربای به ته راغی چې یا هذا ما هذا چې دا شی څوری دا شی څوری پښتون به ته وویل چې دا شی دا دی دا شی دا بیا ورته عربي وویل چې یا هذا ما هذا پښتون هغې ته وویل چې دا څوری دا پښتون ورته وویل چې دا دا دی دا دا بیا ورته عربي وویل چې یا هذا ما هذا چې دا څوری دا څو پښتون ورته وویل که اخل ما اخله که نه اخل ما اخله یو ملک و خپل نوکر له وویل چې نیب ور چېرته را هغو ته وویل چې زه خو یګانه لټوم چې ویستازو شوګر له وویل چې پورته شوی 5 فروټونو مې واخله. چې هغو ته وویل چې 2 مالټې 3 ماړې. یو کارمل خپله سپرونه له ټیپه ټیکړې واچو یو کارمل خپله سپرونه ټیپه ټیکړې واچوله او ورته وویل چې دا بسکټې به داسې حمله وکړو لکه سړی یو دښمن کوي. نو سپیانو بچونه کلو ته یو کیرو جوب یوشتلو کارمل ورته وویل دا څه ورته هغه وویل سپی چې صرف دا مې روز باندې ګرفتار کړو. یو سړی پیشو لمبوله نو یو بل سړی پرې وویل چې دا څه دا لمبوې سړی نو سړی ترې نه لوړلو چې هغه مخه وغولله پیشو مړه وه. نو ته ویل چې ما ته ویل نه چې مړه به شي ما یې لمبوه هغو ته وویل چې تا پرې نه مړه کېدله چې ومې نه خرڅله مړه شوله. چې سړی په بازار کې انګور و امرود خرڅول چې دا چیغې یې والې چالیګونو چالان واخلې چې بل سړی پرې راغللی چې دا چې کمک له ته خو خرڅوه انګور و امرود و چیغې هغې چالیګونې واخلې چې ورته وایي چې چوپ شه مزه ویم چون ورکبرېږي بیا ته ګول کوي. یو سړی د خاچرې راتلې استري کولې بل سړی پرې ورته ته وایي چې دا خاچرې څه له استري کوې هغه ته وویل چې بجلۍ هېڅ پته نه لګي بیا به یې ووینځم. یو ځل د انجیوزو له ویرونه کې ټیلیکلی نو یو کلي له ورغلل ورته یو ګنجه ورته ووتلو ورته وویل چې ویرونه کوټې شته چې ته ولیکو چې ویرونه کوټې خو نشته مو سره پرې ولیکو ځان والی شعور کا دکاندار له ورغللو چې ته وویل چې یوې والا چینیچور په څوري زه ته سره یوه خولې ټوپړې پېش کوم او درته ما غونده ځکه چې بیا مو ټول کمه غره بیا خرپوه ما ته